په کابل کې د یونامامشرې او مل پلاو سره د اقتصاد وزارت واکپال کتنه د اقتصاد وزارت اعلان وکړ دین محمد حنیف په دې لیدنه کې د کرنې روغتیا د خوړو امنیت ټولنیز خوندیتوب د وړو او منځني تشبثاتو پیاوړتیا او خصوصي سکتور څخه د نړیوالې ټولنې ملاتړ مهم یاد کړی دی. ښاغلي حنیف همداراز د نړیوالې ټولنې لخوا د کاري فرصتونو رامنځته کېدو او روان زیږدیز کال هیواد کې د فقر کچې کمیدو په موخه د پراختیايي پروژو پر پلي کېدو هم ټینګار کړی دی. د اقتصاد وزیر کابل کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي او د یونامامشرې مرستیال سره په لیدنه کې دواړو خواو د خلکو د اقتصادي اړتیاو او پراختیايي لومړیتوبونو په نظر کې نیولو سره د بشري مرستو د اغیزمن تطبیق په اړه خبرې وکړې. په دې لیدنه کې د اقتصاد وزارت وزیر ټینګار وکړ چې په روان میلادي کال کې نړیوال بنسټونه خپلې هڅې د پراختیايي پروژو او فعالیتونو په پلي کولو متمرکز کړي. په ورته مهال یو شمیر اقتصادي کارپوهان افغانستان کې د نړیوالې ټولنې لخوا د پراختیايي پروژو پلي کېدل هیوادوالو ته د کاري زمینې برابریدو کې مهم ګڼي. اساسی ترین بحث کمک های جامعه جهانی برای تمویل پروژه ها هست که میتونه هم باعث کاهش فقر شود و هم از طرف دیگری افغانستان به طرف خودکفایی ببره که در آینده افغانستان از کمک های خارجی مستقل و خودکفا شود. مونږ کولای شو چې په انکشافي پروژو کې د خلکو لپاره د کاریابۍ یا خصوصا د کسب نه نیولې کسبګار د دې سره وړي سرمایه ګزاري میډیم سرمایه ګزاري په دې برخه کې یو منظم پلان جوړ کړو تر څو پورې دغه بشري مرستې بنیادي زمونږ افغانستان خلک د اقتصادي برخه کې دوی لپاره د کار زمینه برابر شي، دوی په خپل تولید کې ښکیل شي، دوی په خپل مارکیټ باندې کار وکړي. اقتصاد وزارت په ځلونو ویلي افغانستان ته د نړۍ بشرپاله مرستو له دوامه ملاتړ کوي او هغه د فقر لنډمهاله کمیدو لپاره مهم یادوي. خو یاد وزارت له مرستندویه بنسټونو غواړي د فقر ستونزې دایمي حل لارې لپاره د لا ډیرو پراختیايي پروژو پر پلي کېدو پام ورټول کړي.